السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم دوستانو، په نوې ویډیو کې د ایپ لوکولو لپاره یو داسې اپلیکیشن در پیژنم چې تاسو به حتما د خوښې وړ ګرځي. دوستانو، د داسې اپلیکیشن دی ګورئ که تاسو خیال کړی وي موږ ته بعضې ډېرو موبایلونو کې داسې اپشن نه راکوي چې موږ ایپ ته لوک ور ولګوو، خو د دې اپلیکیشن په ترو موږ تاسو کولی شو چې خپل کم ایپ غواړو هغې ته یو لوک ورکړو. بله خبره په دې کې دا زیات خوندور اپشن لري چې کله تاسو یو ایپ په ترو یو خپل ایپ اپلیکیشنو ته لوک ور ولګوئ، نو بیا چې څوک هغه اپلیکیشن د موبایل څخه ډیلیټ کړي نو ستاسو پاسورډ هم د هغه ایپ څخه ډیلیټ شي. بیا دی کولی شي چې ستاسو هغه اپلیکیشن آن کړي. خو دا داسې اپشن تاسو درکوي د اپلیکیشن چې ستاسو نه بغیر به بل هیڅوک نشي کولی چې دا ستاسو د موبایل څخه ډیلیټ هم کړي. نو په دې کې دا ډېرې زیاتې خوندورې اپشنې لري، ډېر زیات خوندور کار کوي. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو په ټیکنو پشتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، کله مو چې دا اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو هغې وروسته به دا تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته به دوستانو تاسو ته داسې اپشن درکړي. تر ټولو اول به دا تاسو ته ووایي چې تاسو کم پاسورډ ورکول غواړئ. په دې کې به تاسو یو پاسورډ چې کم دی کریټ جوړوئ ورکوئ به. نو ستاسو نوی پاسورډ چې کم خوښیږي هغه پاسورډ ورکړئ. زما دا پاسورډ مثلا خوښیږي 4 انچي پاسورډ مې ورکړو. دلته کې به تاسو ته ښکاري په لاندې د اپشن باندې به کلیک وکړئ، بیا به همغه پاسورډ ورکړئ، بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې که چېرته ستاسو موبایل فنګر پرنټ لوک اپشن دا فیچر چې ستاسو موبایل لري نو تاسو داسې اپشن درکوي. که تاسو غواړئ چې تاسو د فنګر پرنټ کم لوک چې دا هغه هم په دې ایپ کې استعمال کړئ نو په یس باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته سیټینګ اپشن درکوي. په سیټینګ کې ګورئ دلته کې پاسورډ سیټینګ باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو، لوک ټایپ کې تاسو ایپ ته کم رنګ لوک ور لګول غواړئ، پین لګول غواړئ، بټن لګول غواړئ، یا د نور رقم دوه اپشن چې درکوي. نو زه غواړم چې پین کوډ ورکړم ایپ ته، ایپ ته چې کوم دی پین لوک ورکړم. نو دلته کې تاسو ښکاري اولنی اپشن سلیکټ دی، کینسر باندې کلیک وکړئ. دلته کې یوز فنګر پرنټ اپشن هم که چېرته ستاسو موبایل فنګر پرنټ لوک لري نو دا اپشن تاسو آن کړئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته نور داسې خاص اپشن په دې کې نشته. واپس ځو، دلته کې سیټینګ اپشن راکوي. تر ټولو مهم اپشن چې کوم دی دوستانو دلته کې ګورئ دا اپشنو. کله چې ستاسو ایپ څوک انسټال کوي نه به شي ډیلیټ کوه، انسټال کوه به نه شي ستاسو د موبایل څخه. نو ګورئ دلته کې به تاسو اول په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو دا ایپ د ایمیل څخه هم اکټیو کولی شئ. کله چې ستاسو پاسورډ ستاسو څخه هیر شي نو بیا ایمیل په ترو د دې پاسورډ ریسیټ کولی شئ، یا تاسو کویشن اینڈ انسر چې کوم دی دا اپشن انتخاب کړئ. دلته کې تاسو یو سوال ولیکئ، هغې وروسته دلته کې جواب ورته ولیکئ. کله چې ستاسو په دې ایپ کې ستاسو پاسورډ هیر شي، د دې ایپ پاسورډ تاسو څخه هیر شي، نو بیا تاسو ته به هغه سوال راځي، د هغه جواب چې ورکړئ هغه پاسورډ تاسو ریسیټ کولی شئ د دې اپشن په ترو. نو دلته کې زه ورته لیکم که اوس مانه دا پاسورډ هیر شي، ماته به دا هغه راځي چې یور چینل، زه ورته لیکم د خپل چینل نامو. نو دغه شان تاسو یو سوال جواب پکې سیټ کولی شئ. هغې وروسته په اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته کې ګورئ په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، په اوکې باندې کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې دا اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ ستاسو دا اپشن به اکټیو شي. بیا چې کله ستاسو دا اپلیکیشن څوک ډیلیټ کوي ستاسو موبایل څخه نو هغه به حتما پاسورډ ورکوي، ستاسو انتخاب شوی پاسورډ به ورکوي. که چېرته یې پاسورډ ور نه کړو نه به شي کولی چې ستاسو دا ایپ له موبایل څخه ډیلیټ هم کړي. دلته کې ګورئ ایپ لوک درکوي. په ایپ لوک کې تاسو د خپلې خوښې ستاسو کم ایپ چې خوښ وي هغې ته لوک ورلګولی شئ. لاندې د پلس نشان درکوي، په دې باندې چې کلیک وکړئ کم ایپ ته تاسو لوک ورلګول غواړئ. مثلا زه ګورئ دلته کې د اپلیکیشن ته لوک ورلګول غواړم. په دې باندې مې کلیک وکړو.
په دې باندې زمونږ لوک ولګېدو، خو دا یاد لرئ چې د بره کوم اپشن دی دا تاسو آن کړئ. تاسو ټولو ایپ ته په یو بټن ان کېدو سره ټولو ته لوک ولګېدو. که چېرته غواړئ تاسو خپل انتخاب شوي خو د خپلې خوښې ایپ کم یو ایپ ته چې تاسو لوک ولګول غواړئ هغه پکې انتخاب کړئ. نو په دې طریقې سره یو 15 لاس چې څومره ایپ پکې انتخابوئ، ما بوکس ایپ چې کم دی دا انتخاب کړو. هغه وروسته مې بیک بټن ووهلو. د بیک بټن وهلو وروسته دوستانو وبخئ دلته کې بیا په پلس نشان باندې کلیک کړم. دلته کې دوستانو مونږ کم ایپ چې انتخاب کړی وو هغه ګورو، دا ان کوو. د ان کولو وروسته بیک بټن وهو، بیا هم نه کېږي. په دې اپشن باندې مو چې کله دا ایپ دا اپشن مو چې کله آن کړو لاندې به تاسو ته پلس نشان درکړي. په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په پلس نشان باندې کلیک کولو سره دلته کې ګورئ په اوکې باندې به کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره به دلته کې تاسو ته د همدې ایپ نام راشي. زه تاسو د ښیم دلته کې د همدې ایپ نام چې کوم دا ګورو دا دی. په دې ایپ نام باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو آن کړئ. ان کولو وروسته په اوکې باندې بیا کلیک وکړئ. دا اپشن به هم ورته آن کړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې ګورئ دې ته کم لوک چې دا هغه ورولګېدو. اوس که موږ چېرته دا ایپ ان کوو نو موږ ته به هغه پاسورډ راځي. دلته کې به تاسو ته ښکاري فنګر پرنټ اپشن هم راکوي، د پین اپشن هم راکوي. کله چې موږ هغه پاسورډ ورکړو په دې طریقې سره ان کېږي هغه اپلیکیشن. دوستانو په دې ایپ کې چې بل کم یو اپشن دی ګورئ دلته کې که چېرته تاسو سیټینګ ته لاړ شئ، سیټینګ ته راتلو وروسته د سیټینګ اپشن راتلو وروسته به دلته کې لوک سکرین سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې ګورئ تاسو د دې کې خپل ډیزاین کړای شئ چې په کوم طریقې سره یې ښکاره کول غواړئ. د دې بیکګراوند او د دې هغه چې کوم دی د ایپ ایکون ورکول یا ورکوټي کول یا غټول غواړئ، همدارنګه د ایپ نام ورکول غواړئ یا یې راښکاره کول غواړئ. فنګر پرنټ ایکون لاندې چې کوم ښکاري د دې ورکول ښکاره کول غواړئ. دا ټول اپشن تاسو بندوه انکوا شئ پکې. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته بیخي زیاتې اپشن درکوي خو په دې کې نورو اپشنو ته ضرورت نشته. ګورئ که دا ایپ مونږ ان کوو نو مونږ نه هغه پین کوډ غواړي، پین کوډ ورکړو مونږ دا ایپ انکوا شو. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو حتما در سره لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو فسټ یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.